د الملک مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان و شپیتمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 10 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ډیر لوی او لوړ دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د کائناتو سلطنت دی او هغه په هر شي باندې قادر دی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هغه ذات چې مرګ او ژوند پیدا کړ تر څو چې تاسو وازمایي وګوري چې له تاسو څخه کوم یو د ډیر ښه عمل کوونکی دی او هغه زورور هم دی او بخونکی هم. هغه ذات چې لاندې باندې و آسمانونه پیدا کړل. ته به د رحمان خدای په هستونه کې هیڅ راز نه اړوندي او توپیر نه مومي. بیا راوګرځه وګوره چیرته د کوم سوری یعنی نیمګړتیا په آسمانونو کې تر سترګو کیږي. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بیا سترګې واړه راواړه ستا نظر به ستومان نامراده بیرته درستون شي. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. مونږ تاسې ته نږدې د دنیا اسمان په سترو ډیوو یعنی ستورو سره سینګار کړی دی او همغه مو د شیطانانو د ویشتلو زغلولو وسایل ګرځولي دي. مونږ د دغو شیطانانو د عذاب لپاره د دوزخ تاوجن اور تیار کړی دی. وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. کوم کسان چې په خپل پروردگار کافران شوي دي د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. کله چې هغوی په هغه کې وغورځول شي نو د هغه د غړمبېدو هیبتناک غږ به واوري او هغه به ځوښېدونکی وي له ډېرې غوسې به چاودېدونکی وي. هر ځل کله چې کومه ډله په هغه کې وغورځوله شي د هغه موظفین به له هغو نه پوښتنه وکړي آیا تاسې ته کوم ویرونکی نه و راغلی؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هغوی به ځواب ورکړي ولې نه ویرونکی موږ ته راغلی و خو موږ هغه دروغجن وګاڼه او مو ویل الله هیڅ شی نه دی نازل کړی تاسې په لویه ګمراهۍ کې غورځېدلي یئ. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. او هغوی به وایي کاشکې موږ په دنیا کې اورېدلي یا مو له عقل څخه کار اخیستی وای نو نن به د دغه تاوجن اور په وړو کسانو کې شامل نه و. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. په دې ډول به هغوی په خپل ګناه باندې خپل اعتراف وکړي. لعنت ته په دغو دوزخیانو باندې. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. کوم کسان چې نالیدلي له خپل پروردګار نه ویریږي په باوري ډول هغو ته بخښنه ده او لوی ثواب. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. که تاسې پټې خبرې وکړئ او که په لوړه غږ د الله لپاره یو شان دی هغه خو ان د زړونو په حال باندې پوهیږي.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آیا هغه د مخلوقاتو په حال و نه پوهیږي چې هغه ټول پیدا کړي دي؟ په داسې حال کې چې هغه باریک بین او په دقیقو اسرارو پوه او په هر شي ښه باخبر دی. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هغه ذات چې ستاسې لپاره ځمکه پسته او هواره کړې ده، د هغې پر سینه باندې ګرځئ او د خدای روزي خورئ. د همغه حضور ته ستاسې په دوهم ځل ژوندي کېدو سره ورتګ دی. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آیا تاسې له دې نه بېغمه یئ چې هغه ذات چې په آسمان کې دی تاسې په ځمکه کې خښ کړي او دغه ځمکه په ناڅاپي ډول وجړه کیږي؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. آیا تاسې له دې نه بېغمه یئ چې هغه ذات به چې په آسمان کې دی پر تاسې تیږې وروونکی طوفان والوزوي، بیا به تاسې ته څرګنده شي چې زما اخطار څنګه و. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. له دوی نه پخوا تیر شوي خلک دروغجن ګڼل شوي دي، نو وګورئ چې زما نیونه څنګه سخته وه. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. آیا دوی د خپل ځان د پاسه الوتونکي مرغان وزرونه غوړونکي او ټولونکي نه ویني؟ له رحمان خدای څخه پرته بل هیڅوک نشته چې هغه یې تم کړي وي. هماغه په هر څه لیدونکی دی. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وښیئ له تاسې سره څه راز لښکر دی چې د رحمان خدای په مقابل کې ستاسې مرسته وکړی شي؟ حقیقت دا دی چې دغه منکران غولیدلي دي. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. یا نو وښیئ څوک دی چې تاسې ته روزي درکولی شي که رحمان خدای خپله روزي بنده کړي؟ په اصل کې دوی په سرغړونه او له حقه تښتېدو باندې ټینګ شوي دي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ښه فکر وکړئ څوک چې پړ مخې روان وي هغه د زیاتې سمې لارې میندونکی دی او که هغه چې جګه غاړه سم په یو هوار سړک باندې وي. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. دوی ته ووایه همغه الله دی چې پیدا کړي، تاسې ته یې د اورېدلو او لیدلو قواوې درکړې او غور کوونکي پوهېدونکي زړونه یې درکړل، خو تاسې بیخي لږ شکر باسئ. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. دوی ته ووایه همغه الله دی چې تاسې په ځمکه کې خواره کړي یئ او د همغه لوري ته به تاسې ورغونډ کړای شئ. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی وایي که تاسې ریښتوني یئ نو راوښیئ چې دا وعده به کله پوره شي. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وایه د دې علم خو له الله سره دی، زه خو یوازې په ډاګه روښانه خبردارونکی یم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. بیا کله چې دوی د خدای هغه وعده نږدې وویني د هغو ټولو خلکو مخونو به بدرنګه شي چې هغوی انکار کړی دی او په هغه وخت کې به هغو ته وویل شي چې همدا هغه څه دی چې تاسې یې د راتګ غوښتنه کوله.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. دوی ته ووایه تاسې کله په دې اهم څه غور کړی دی چې که الله ما او زما ملګري هلاک کړي یا پر موږ رحم وکړي کافران به له دردناک عذاب نه څوک وژغوري. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. دوی ته ووایه هغه ډیر مهربان خدای دی، پر همغه باندې موږ ایمان راوړی دی او پر همغه باندې زموږ توکل دی. ډیر ژر به تاسې ته څرګنده شي چې په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلی څوک دی. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. دوی ته ووایه تاسې کله دې ته ځیر شوي چې که ستاسې د اړتیا وړ اوبه په ځمکه کې ښکته پرېوځي نو څوک دی چې تاسو ته صافې او روانې اوبه برابرې کړي؟